السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه کوم. او کومه چې نمبر 1 بړواګان دي نو هغه د زما د خبره واوري. زما نوم دی سید ولی شاه سیده. منګه چې غشې ولو نو هغه صحیح زی. دا ویډیو به شیر کړئ سیده. زما په بېعزتۍ باندې په قسم قسم طریقې را پسې وایي، قسم قسم پلانونه مو وکړو، بیا رالی د ځانم دلالان ساز کړو، د پردو لوڼو خبرې مو وکړې چې لکه موږ یې دله درکوو لکه ما چې درکړو. بیا پکې ډېر خلک راله چې پوزه به یې ناقوړی، خوله به یې بدلی. ما خو یې مخ ته نه ښکاره کړئ، ښکاره م کړو. نو ماشاءالله ښه دې وکړه. اورې اوس خو دې بیخي نه پرېږدو، اوس خو ماشاءالله لکه په پوزه هم برابر یو، په مخ هم برابر یې. په دې خبره باندې موږ نه خفه کېږو، پوه شوې. موږ چې غشولو ښه صحیح غشولو. او بړواګانو ته زه دا وایم، ګوره دا چې د چا خور ده او د چا لور ده، نو موږ به جرګه د هغه خلکو څه کوو. او که تاسو وایئ چې موږ یې جرګې کوو، نو زم دا غواړم 2 ښځې زه نور کول غواړم. نو زما سره د خپلو خویندو جرګې وکئ، او یا راسه د خپلې لور جرګه وکئ، او زه تیار یم. 4 ښځې 2 خو ما په خپله ته باندې وکړئ، مخ هم پې ښکاره کړو، هېڅ مشکله نشته. والله چې په پینټ شرټ کې زه ګرځوم، د چا پلار ورته هم پورته نشي کتلی. دا خبرې ګپ ونه ګڼئ پښتنو. لکه دا کومه خلک چې روان دي که نه، دا زما او د هغو خلکو د عزت دشمنان دي. صحیح ده. په اصل کې دیو لکه یو طرف ته هم د حیا او د عزت سوچ نه کوي، صرف د خپلو پیجونو دپاره لګیا دي. زه هغه خلکو ته دا وایم، مخ یې ښکاره کړو، والله پینټ شرټ دې واچئ. زه ملک یم، اورې په پینټ شرټ کې دې ګرځي. خو ماشاءالله ډېرو خلکو یې ناقوړه پوزه ده، چا به سوي چا به سوي. بلکل صحیح ده. اورې برابر ده، ما ته قبوله ده. والله که رانه ځان خلاص کړي، پوه شوې. اوس چا کومه خلک وایي دا زما په لاس کې، زه دله خبره کوم، د خپلې خور خبره راسه وکړه او د خپلې لور خبره راسه وکړه. 2 ښځې زه نور هم کول غواړم. او دغه شی ما ګټلی دی. دا پښتنو ته پته رسوي ده، افغانیانو ته پته ده. لالا په خدای مې د قسمې نه پکې زور چلیږي، نه پکې عدالت چلیږي، نه پکې سایبر کرایم چلیږي، او نه پکې مایبر کرایم چلیږي. قسم مې دی په خدای چې څونه موږ چیړی که نه، حق عمر به م چیړو. ماشاءالله ټول افغانستان ته دې مبارک شي، او ټول پاکستان ته ورندارم بلکل برابر ده. ماشاءالله لکه د مار. زما قبوله یې اورې، پینټ شرټ واچوه. اوس په زر د غالکانو خویندې نکاح کوم ځان ته. او واو واو دا ویډیو شیر کړئ، ټول پاکستان ته دې ډالئ. لاله موږ چې وایي زه رحمان چې غشولم خطا نه ځي. اورې موږ چې کوم ځای کې هم غشه ایشتلی نو بلکل مضبوط ځي. نو پښتنو دا ستاسو ورندار ده، عزت یې کوئ، قدر یې کوئ، ښکلي کمنټسونه پې کوئ. چا چې پې مخ ښکاره کړو، زما ردې غېڼه اورې، زه ورته په خپله پینټ شرټ اچوم، خو والله کم پرېږدم. قسم مې دې په خدای. اوس زه غواړم چې د یو نه خور والم او د بل نه لور والم. اورې هوښیار له اشاره و، قمقل له کوتک. د هغو جرګې راسه وکئ. د دغې جنۍ پلار ما ته معلوم دی، تریم ما ته معلوم دی، خاندان یې راته معلوم دی. زما مور شته، پلار مې شته، خویندې مې شته، خاندان لرم. رښتې خلک به فیسبوکونو باندې نه کوي، رښتې خلک د فیسبوک نه بهر کوي. خو تاسو زما د شرم دپاره دا هر څه کړو، زما د شرم دپاره. زه په رښته م پوهېږم چې خلک د چا نه لور څنګه علي، غواړي څنګه، واده څنګه کوي، رشته څنګه کوي. زه پښتون یم، زه په هر څه باندې پوهېږم. دا کومه سم چې وکړه غلطه م وکړه. زه اوس غواړم چې ستاسو خویندې والم او په پینټ شرټ کې د ځان څه وګرځوم. 4 لکه د مار. ورونو دا ویډیو شیر کړئ. صحیح ده. زه خپل دماغ نه خرابوم په دې خلکو باندې، ولې چې موږ ته د آرام ضرورت دی. پوه شوې. د آرام ضرورت دی راته و، آرام کول پکار دی. صحیح ده. آرام ډېر ښه چیز دی. صحیح ده. موږ ته د آرام ضرورت دی، آرام کول پکار دی. او زما قبوله یې اورې، که تا مخ ښکاره کړی و که نه. خلکو وایي ناقوړه ده، ما یې قبوله مې ده. خلکو وایي ډمه ده، ما یې قبوله مې ده. خلکو یې وایي په د شپې د خلکو څه ګرځي، ما یې قبوله مې ده. خلکو یې وایي داسې ده داسې، ما یې قبوله مې ده. د کټ منځ له ځي او که سر له ځي وایي کونې منځ له راځي. اورې خبرې ډېر او سر یو. ټولو پښتنو ته دې ډالۍ. ماشاءالله ډېره ښایسته ورندارم ده. والله که دې رانه څوک هم خلاصه کړي، د الله په امان. او دا کوم هلکان چې ما ته وایي زه دله خبره کوم، د خپلې خور خبره راسه وکړه، زه تیار یم. ابه 3مه شي، رښتیا به 4مه شي. یوه لبنانۍ ده، او که نه د لبنانۍ ته مې هم په سر لوپټه ورچې الله تصویرانه موله وکاته. آی های ټول به داسې په چاڼ باندې غمي راټول شي د دنیا نه چې آی شپاړه سي 4 لکه د مار.